ما کله هم دا فکر نه دی کړی چې د شپې په 3 بجو را پاڅېږه او د غرمې ډوډۍ ته انتظام وکړه. دغه ازبکي پلو به تیارېږي او غرمه کې به نوشجان کوو، هغه صحنې هم در باندې ګورم. زموږ دود او رواج دا دی د کلي ټول خلک چې دي دیو راځي یو ځای ته چای راوړي. بټې او کاره ته نه پېژنم خو شی جبته وله په دې خبرو دوکه نه کي ګوره. نه زما خبره بالا در یاد شي چې کله ته جب وګورې. یو ښځې د خاوند مړو ډېرې ژړلې وایي خواښې ورته ویې ژړه مړه د ما توری دی زه به دا وګورم دا شی واپس کړو. ولې درنو ملګرو دا قابلي پلو نه دی ښه، دا ازبکي پلو دی او ډېر په محنت سره پخېږي او ډېر خوندور وي او ډېر جالب وي. خوشحاله یې وطن ته راغلی؟ وطن زموږ خپل وطن دی، خامخا خوشحالېږو. څومره وخت بعد راغلی؟ زه تقریبا 14 کاله بعد راغلیم. 14 کاله بعد. باز می گوشت میندازیم، مساله‌اش میندازیم، مواد جور میکنیم. بعد از که مواد جور شد خلال میندازیم. خلال که انداختیم مایز میندازیم. زموږ مشر رور باید 2 ودونه وکړي که نه رحمن جان نو د دې زما ورونه چې صاحب روزي که زر کوئ که چل یاد کوي خرچه راکړه کار وکړه کار د مخکې چې وشي سنت طریقه ده. کار نه کوي که نه ډېر سخت دی، نیمه کې سخت دی. 5 بجو پورې کوو. ماښام کې به یو ډوډۍ ورکړل شوله ختمه به شوه. اوس دا کلتور او رواج په دې ټول کونړ کې شروع شوی دی چې هلکانو ځان له یو نکریزو شپه ورته وایي، ځوانان راځي خوشحالیانې کوي، خپلې خوشحالۍ کوي، مشاعرې پکې کېږي، بس د خوشحالۍ اظهار کوي. دا د واده قابل هم نه و. دلته چې زه ګورم ما دغه له ګجرو بوساړه را یادېږي. دا د شیدو رواج چې دی دا رواج په موږ کې شته دی، دا اوس شته دی. دا بل چې تا کوم د کیک رواج وي دا اوس تقریبا چې هغه خو ماشاءالله جامونه پلن داسې لاړ شي نورې وایي ورکړل راوړو د خلک مو کته دغه ناسته دا شیان ته ډېر کم پیدا کېږي. بیا دغه د واده مراسم او دا شیان چې دي هلته هېڅکله دومره خلک نه راجمع کېږي چې په یو ځای کښېني ډوډۍ وخوري. اوس الحمدلله هغه رواجونه بالکل ختم دي. بیا کونړ کې خو بیخي یعنې 90% چې دي دا ختم دي. آینده خیال کوه چې کله واده ته کې راتلي روپۍ ډکوه هو ته اوس موږ له دا د ما روپۍ د وخت روپۍ راکړم دا خو سنت طریقه نه ده دا نه ده. زه به یو خبره د خپل مسافرونو ته وکړم، وطن ته راشي، وطن ډېر ښایسته دی. وطن ډېر ښایسته دی. وطن ډېر ښایسته. په زوم باندې هېڅکله هم دا بوج ما اچوي چې ته دا شی وکړه دا شی وکړه. خپله ناوې ده چې په کومه جامه کې یې خوښ یي په هماغه جامه کې دې ویسي. سلامونه درنو هېوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. څه کم 4 بجې د شپې دي. دغه ځوانان را پاسېدلي چې یاسین شینواري د واده د مېلمنو لپاره پخلی وکړي. دغه دیګونه چې تاسو ته ښکاري استاد ورته ولاړ دی، دی دلته ازبکي پلو پخوي او دې غاړه چې دی دا دلته بیا قورمه باندې شوې ده. 9 دیګه قورمه او همدارنګه 10 دیګه بیا وریجه ده. د شپې په دې وروستیو کې دغه ځوانان دغه استادان د دې لپاره را پاسېدلي چې د یاسین شینواري د واده مراسمو ته چې کم میلمانه د لرې ځای څخه راځي هغو ته غرمنۍ برابره کړي. که څه هم ډېر وخت دی، تر هغه وخته پورې 8 غنټې 9 غنټې موږ ګیپ لرو، وخت لرو، خو که داسې ونه شي په نیمه شپه ورته راپانسېږي او دغه خدمات ونه کړي نو هېڅکله هم بیا هغه میلمنو دپاره موږ او تاسې پخلی نه شو برابرولی، هغو دپاره دغه یو مړی ډوډۍ نشو برابرولی. نو همدغه وجه ده چې په نیمه شپه به ورته راپاڅېږي، دغسې سخته به تېرې، بیا به ته خپلو مېلمنو ته رسیدګي کې. ما کله هم دا فکر نه دی کړی چې د شپې په 3 بجو راپاڅېږه او د غرمې ډوډۍ ته انتظام وکړه. خو دغه استادان د خدای پاک آباد لري، خدای دې سرلوړي لري چې په دې نیمه شپه راپاڅېږي زموږ د هېوادوالو لپاره، زموږ د مېلمنو لپاره خپله خوله تویوي او دلته زحمت وباسي او کار کوي. د دې دغه کارونه خدمات باید وستایل شي. نیمه شپه خلک خوبونه کوي، آن شاو زموږ وده دی او موږ یې په غم اخته یو، دلته قرارې کارونه کوو. اچھا همداسې وایي؟ همداسې ده انشاءالله. هو نوم مبارک دی؟ نوم مې عبدالواحد دی. عبدالواحد د شاو پلار وایي؟ شاو پلار یم. هغه چېرته دی سړی؟ موږ یې په غم اړولي، هغه خپله خدای خبر چېرته پروت دی؟ هغه پاسه زموږ د ورور په کور کې به پروت یم. پروت دی که نه؟ جمیل هغه داسې اوس د اټک را فتح کړی چې اوس قلارې وده دی، خو راپاڅېږه ورته راځه کار کوه. موږ یې په کار اخته کړي او هغه خپله قلارې خوبونه کوي. نه خیر خبره نشته دی. زنګونه ورته ونه وو، ورته چې راپاڅېږه دا ټول لانجه تا جوړه کړې ده. په دې نیمه شپه اوس موږ څه کار چې دلته راپاڅېدلو؟ نه خیر پروا نه کوي.
دا په ټولو ځوانانو باندې دا شپه راځي شپه راځي که نه او نور داسې شته دی چې هغه د هغو خدمت وکړي بالکل. او د هغو خدمت ته ودرېږي. یو خبره دا چې صاحب که ستا پام وي ماښامي کې د میلمنو د قدر او احترام لپاره ډېر ولاړ و ډېر عزت یې وکړو د میلمنو خپله لګي او ګورې به راواغسته کې به خو د هغه مشاعره کې بیا ډېر اخته و غریب کله به یو کټ یو ته وزغلولو بل به بل ما ورته ویل مالې وروره شاوی وایي څه وکړم دا کار را تر غاړې دی زما میلمانه دي مالې مونږ یو که نو تاسې هم کوئ مالې صحیح دی نو مونږ هم په کار اخته کوو خپل هم لګي اوسه الحمدلله د ټول هیوادوالو له تپوس کولی چې پوښتنه کولی چې الحمدلله ډېر نیک صالحه بچي الله راکړي دي الله دې لري. او همدغسې به یي انشاءالله د رکوټوالي له مې همدغسې ساتلي دي همدغسې تربیت او دغسې دغه مې ورته ورکړی ما خپل الحمدلله ما ټول عمر په مسافرۍ کې تېر کړی دی په وظیفه کې هم په جمهوریت کې هم په امارت کې 4.5 کاله وظیفه مې په امارت سره وکړله تقریبا دا 20 کاله وظیفه مې د جمهوریت سره وکړله خو بچو ته مې سمه لار ورښودلې ده هدایت لار مې ورښودلې ده 5 وخته د مانځه ده او داسې لار مې ورښودلې انشاءالله الحمدلله د سرونه بیا سپین شي دا به همدغسې غلط کار به ونه کړي همدغسې به د مشرانو عزت او د کشرانو شفقت او د ټولو سره به انشاءالله د افغانستان سره او د افغانستان د ملت سره به هیڅ وخت دا خیانت ونه کړي. ډېره مننه الله تعالی دې ټولو والدینو ته همدغسې احساس ورکړي چې خپل اولاد په سمه توګه وروزي. ډېره مننه حاجي صاحب دا راته وایه چې دغه غوښه چې موږ پخوو دا غوښه د څه شي ده او چې یې ملال کړي وو که نه تازه م راوړې ده دا یو غوی مې دلته حلال کړی یو غوی مې په ولایت کې قصابانو سره حلال کړی دا اوس پسې ځمه او هغه غوښه راباروم او راوړم راوړې ځان سره او دا هم غوی دی او هغه هم غوی دی او څومره غوښه به یې دواړه دا خو 50 دړۍ ده او یو بل غوی مې ماسته دی هغه هم لاندې تللی خو دا اوس بیا حلال کړی پسې ځمه چې هر څومره غوښه وه بس موټر سره بیا م هغه او راباروم. میلمانې د کوم ځای نه راغوښتي دي ملمانه مختلفه د هرې ولسوالۍ پکې دي هم د جلال آباد د شینوارو پورې پکې دي د کابل پکې کابلیان پکې دي د طرف ته د نورو ولایتونو زما د زامنو انډیوالان زما د عسکرۍ د وختو انډیوالان د هر رقم د ورونو انډیوالان مې د پلار دوستان انډیوالان مې ټول مې راغوښتي دي د تره د زامنو انډیوالان مې د تره انډیوالان مې د نور د ماماګانو انډیوالان مې ماماګان مې د ټول خپلوان ما راغوښتي دي الحمدلله دا اولنی مشر زوی مې دی او د مشر زوی واده مې دی مال چې هېڅوک راله ګیله ونه کړي هر څه انشاءالله زیات پاخه شي او ټولو ته اضافه دي شي پروا نه کوي خو چې کم راته نه شي. ډېره مننه حاجي صاحب یو پوښتنه مې ذهن ته راغله ستا یو زوی د جرمني نه م راغی فکر کوم وا شکولا په نام باندې هغه راغی د هغه خوشحالي د هغه راتګ ته ډېر خوشحاله وي که د واده ته ډېر خوشحاله وي الحمدلله د هغې خوشحالي م را باندې ډېره دغه ده او دا م را باندې د دغه له مخکې را باندې ډېر سخت ډېر تکلیفونه تېر شوي دي او هېچا داسې ځوان او داسې نفر نه و چې ما ته یې لاس راکړی وی خو بس دا د الله په خپل رحم او مهرباني او د الله له زه ډېر زیات شکردار یم چې دغه شکولا الله خپل هغه مقام ته ورسو اول ته هغه ټیم تېر کو ښه ښایسته کور یې راته جوړ کو او اوس دا ټول د واده تاوان او دا ټول مصرف انشاءالله یو دغه دی یو مې د تره زوی دی چې په دې واده په دې ټول تاوان کې راسره دغه دوه نفره شریک دي. ډېره مننه الله تعالی دې ټول ته دغسې همت ورکړي چې خپلو ملګرو سره لاس یو کړي او کار ورسره وکړي. حاجي صاحب تا د میلمنو یادونه وکړه چې پلانکي میلمانه م راغلي بستانکي میلمانه م راغلي موږ پېژنې موږ څوک یو د کوم ځای راغلي یو د چا ملګري یو نو یو تپوس خو مې کړی دی الحمدلله چې داسې یو زیاته یو حجرې ته یو دغه ته څوک راشي خامخا زه خپله د میلمنو زما پلار زما ورونه زما تره زامن زه خپله د میلمنو ډېر زیات شوقي یم که نه علاقه مې ده ورسره نو پوښتنه مې کړې ده وایي دا د محمد یاسین شینواري انډیوالان دي او د هغې په رابطه او هغې راغوښتي دي د هغې خواله راغلي دي دغو نه یو پوښتنه مې کړې ده الحمدلله دونه بې پروا نه یم چې زما کور ته زما حجرې ته به یو دغه راځي او زه به د هغه پوښتنه نه کوم بالکل او شینواري ډېرې ته یو څوک راځي او د هغه پوښتنه به نه کېږي د هغې پوښتنه به نه کېږي بالکل ډېره مننه شینواري خو یو معزز قوم دی او بیا چې د شینوارو ډېرې ته راغلی حتمن به انسان په خپل قدر پوهېږي تا د خدای پاک سلامت لري باعزته اوسېږي استاد تیار کار روان کړی دی استاد سره به دوه درې خبرې وکړو صحیح دي خوشحاله اوسئ درنو ملګرو تاسې راځئ دلته زموږ د ازبکي پلو استاد لګیا دی کار کوي استاد محترم وخت دارین 2 دقیقه کې به کلمه او صحبت کنین ډېره مننه درنو ملګرو دا وایي چې یو 2 دقیقې صبر وکړئ چې دغه غوړي بیخي سره شوي دي او دا پیاز وراچو زه سره کومک شم استاده ښه پیاز وراچئ ازبکي پلو به پخېږي تاسې وګورئ غوړي ښه سره کړي دي ورپسې هغه پیاز اچول کېږي همداسې به وي استاده
پیاز اچول کېږي د پیاز وروسته بیا نور شیان زه خو پرې نه پوهېږم دا ازبکي پلو څنګه پخېږي اوس تاسو صرف لږ شانتې راوزګار شي خبرې اترې به کوو او دغه دیګونه به همداسې ورو دغسې ورځي او دغه ازبکي پلو به تیارېږي او غرمه کې به یې نوشجان کوو هغه صحنې هم در باندې ګورم او ما درته وړاندې یادونه وکړله چې موږ به نن د پښتنو دود دستور باندې دغه خپرونه ثبتو چې د یو زلمي واده تیارېږي د کم ځای نه پیلېږي او تر کم ځایه پورې بیا ځي وراته څنګه ځي میلمانه څنګه رابلل کېږي او نور رسم و رواج یې څه دی په همدې خبرې اترې کوو د استاد سره هم غږېږو لږ راسره پاتې شئ سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو لکه څرنګه چې تاسو وړاندې په شاټونو کې ولیدل موږ 3 بجې د شپې راپاڅېدلي یو دا خپرونه مو پیل کړې ده دا زما په ژوند کې لومړی خپرونه ده چې په واده کې ترسره کومه یا یې ثبتومه د دې په خاطر چې زموږ د افغانانو په خاصه توګه د پښتنو دود و دستور څنګه دی په ودونو کې او دا ودونه څنګه ترسره کېږي په همدې اساس مو دغه خپرونه پیل کړې ده او تر دې ځایه رارسېدلي یو ډوډۍ هم تیاره ده او میلمنو ته به ډوډۍ هم ایښودل کېږي خو ما سره یو داسې څوک ولاړ دی چې له دې وړاندې هم ټولنې ته ډېر خدمت کړی دی د تیر نظام د ولایتي شورا غړی او همدارنګه په اوس وخت کې قومي مشر ښاغلی جمال الدین سیار صاحب را سره ولاړ دی او همدارنګه د دې بل ورور چې تازه د مسافرۍ له ژونده خپل وطن ته راغلی دی جلال الدین شینواری ما ورته وختي ویلې مالې یو سیار کې چې کیسه ختمه شي چې موږ ته هم اسانه خو وایي چې نه سلام سلیم وشي په خیر راغلی خیر وشي مننه کوم تاسو نه چې مثلا تاسو راغلی او موږ په دې خاطر کې شرکت کړو چې تاسو د رادیو نه ټول کارکون نه موږ مننه کوم خدای تاسو ته خیر درکړي چې موږ سم په دې خاطر کې شرکت کړو ډېره مننه خوشاله اوسئ ته په خیر راغلی وطن ته ستړی مه شې ډېره مننه عزت مشه خیر اوسئ
خوشاله یې وطن ته راغلی؟ وطن زموږ خپل وطن دی، خامخا خوشحالېږو. څومره وخت بعد راغلی؟ زه تقریبا 14 کاله بعد راغلی یم. 14 کاله بعد 14 کاله بعد خپل هیواد ته راغلی، بیا خپل کلي ته راغلی. څه تغیرات ګوري؟ ماشاءالله الحمدلله ډېر تغیرات راغلي زموږ وطن کې او الله دې نور مخکې بوځي او سړکونه پاخه شوي دي، نور امنیت دی او وطن ښایسته دی، ډېر ښایسته دی. بالکل خدای پاک دې همدغسې لري. یو پوښتنه مې ذهن ته راځي، حاجي صاحب وبخښه زه به دې سره خبرې کوم، دا په موږ حق لري ځکه دا مسافر و 14 کاله. ما په دې خاطر راوسته ستا خواته او چې خبرې سره وکړي که نه. شینواري صاحب دا راته وایه چې د جرمني هلته چې کوم افغانان پراته دي یا هم نور قومونه پراته دي، هغوی چې ودونه ترسره کوي څنګه دي، او زموږ چې دغه خړ پړه خاوره باندې چې ودونه کېږي کوم یو کې لذت او سکون کوم یو کې ډېر دي؟ مونږ چې هلته مسافري دغه چې دی لکه زمونږ واده هغه ډېر فرق دی سره د وطن رواج بیل دی، دغه رواج بیل دی. موږ خپله مازدیګر کې ورځو ډوډۍ موډۍ خپل دغه کوو تقریبا 15 غنټې بیا ختمېږي. خو چې واده یې پروګرام وي د ټول کلي خوشحالي یو ځای لکه تقریبا دا واده یوه ورځ نه وي او دا 15 ورځې که نه لکه خلک ورځ ماته شینواري چې اوس موږ راپاته کړو دې ورځې شینواري هره شپه د دې دا د نکریزو میله نه بالکل. خو زموږ دغه چې دی لکه دلته ټول یو قوم دی، یو کور دی که نه، نو دې د خاطره چې دی لکه هلته ډېر خوند کوي ودونه پروګرامونه الله ته خوشحالي لري همیشه. او خوشحاله اوسي. ډېره مننه حاجي صاحب، ډېره مننه چې وخت دې راکړ. خوشحاله اوسې. د شینواري صاحب واده وشو، موږ هم ورته خوشحاله یو. باور وکړه چې دې نه موږ تلوسه کې ډېر اچولي وو. هره هفته مې ورته ویلې چې واده څنګه شو، بس راتلونکې هفته کېږي. هفته باور کې 2.5 کاله مخکې راته ویلې چې راتلونکې هفته مې واده دی. نه کېده دې ته ډېر امیدونه لرم، ډېر خوشحاله و چې دا به کله او دومره اوس خوشحاله دی چې بیخي افلې نه راټولېږي. بالکل دا خو واده دی، نو واده کې خلک خوشحاله دی که نه؟ د واده زلمی دی، نو واده زلمی حقلا دا خو ژوند کې یو ځل راځي، یو ځل نه کېدای شي بیا راشي. خدای اول دی هغه خو سنت طریقه دا اولنی خوند بیا نه الهي حکم دار چې څلور ودونه یو سړي ته روا دي، خو دا اولنی چې دی دا خوند بیا نه نه. بالکل حاجي صاحب، زموږ د پښتنو دغه ودونه چې ترسره کېږي لومړی بنیاد د کوم ځای نه شروع کېږي، هغه کوم ځای نه تاسې پیل کوئ د یو واده لپاره؟ نو موږ خو دا د واده فعل داسې دی زموږ عنعنوي کلتور بیا د کونړ ولایت چې دی بیا خصوصا دلته شګل په ولسوالۍ کې یعنې اکثره کلتور عنعنوي چې دی د کونړ ولایت د ټولو قومونو ولسونو سره یو دی، خو ځینې منطقو کې سره بیا فرق کوي که نه، ځینو قومونو ولسونو کې یو رواج ځینو کې بل رواج دي. خو فعلا دپاره چې زموږ کوم رواج دی دلته د شګل په ولسوالۍ کې، نو موږ اول شروع چې د دې نه کوو چې کله واده ته سره یوه ورځ پاتې سبا ورځ مثلا واده دی موږ شروع کوي، نو موږ په کلي جومات کې وینا کوو، د کلي مشران ټول چې دي د واده والا کور ته راځي، هلته بیا هلته یو شین چای سره څښو، بیا هلته هغوی یو دعا کوي د واده والا کورنۍ چې دي، هغه ورته وایي چې مثلا زه دومره وریجه پخوم، دومره مالونه لالم، دومره ډوډۍ راوړم، خپل باندې ټول پروګرام ورته وایي. بیا کلیوالو نه غوښتنه دا کوي چې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې همکاري وکړئ، بار نه میلمانه راځي، خپلوان راځي، دوستان راځي، نو د دې په رابطه باندې د هغو نه کلیوالو نه غوښتنه کوي چې تاسو موږ سره په دې کې سره یو شي او همکاري راسره وکړئ. نو د دې په رابطه باندې واده د دغه ځای نه چې دی بیا دا سټارټ اخلي، شروع کېږي که نه. بیا همداسې راځي بېګاله شپې چې راځي، بیا شپې کې اوس ورته د نکریزو شپه وایي چې هلکان یې ډېر دغه کوي. پخوا دا په کلتور زمونږ نه و، ماښام کې به یو ډوډۍ ورکړل شوله ختمه به شوه. اوس دا کلتور او رواج په دې ټول کونړ کې شروع شوی دی چې هلکانو ځان له یو نکریزو شپه ورته وایي، ځوانان راځي خپل خوشحالۍ کوي، مشاعرې پکې کېږي، بس د خوشحالۍ اظهار کوي، د واده زلمی هم کېنوي، واده زلمی هم دا خوشحالي کوي، د کور والا هم کوي، کم دوستان انډیوالان او ملګري چې راځي هغه هم دا کوي. نو دا دغه ځای نه واده دغه کېږي، په دغه تسلسل باندې بیا شپه سبا شي، بیا سار شي، سار چې شي بیا د کلي خلک ټول چې دي زموږ دود او رواج دا دی د کلي ټول خلک چې دي دیو راځي یو ځای ته چای راوړي. دا چای چې دی دا بیا په ګډس کې یعنې په خوښۍ او په خوشحالۍ سیس کې، نو بیا د دې په دغه باندې تسلسل باندې کله چې چای وڅښي بیا یو تصمیم دی ونیسي چې لاړ شو ناوې راولو، نو بیا یو څه وراچې ورته وایي، وراچې ورته وایي، بیا یو څه اندازه زنانه چې دي دا زنانه یو دا ځوانان او زلمی د واده زلمی چې دی د دې موټر به ګلپوش کوي او بیا دغسې چې
ځي دیوزي هغه ځای ناوې راجګوي او بیرته راځي نو بیا چې کله بیرته راشي بیا هغه الهي سنت دی او د الله تعالی حکم دی په سنت طریقه باندې یو عالم راځي یو صورت وي او بیا نکاح تړي نکاح چې وتړي نو د نکاح نه وروسته بیا موږ په رواج کې یا میوه تقسیم او پلي تقسیم تقسیم شول دا تاسو چې ولې تقسیم شو دا تقسیم چې بیا هغه ورکړو د هغې نه وروسته بیا یو دعا کوو دعا نه وروسته بیا ځو او بس دیګ والا سره ویل چې وروره زموږ میلمانه راغلي دي او بس په ګډه به د دې میلمنو چې دی خدمت کوو ډېره مننه حاجي صاحب ډېرې ښه خبرې دې وکړې مفصل وغږېدلې یو څه چې لږ شان دی غواړم چې هغه په انګلیسي اصطلاح باندې لږ ډیپ لاړ شم هغه دا دی چې په ځینو ساحو کې دا رواج دی کله چې ناوې کور ته راوستل شي د ناوې مور پلار راځي دغه زوم هم راولي ورسره کښېنئ بیا دغه یو پروګرام یې نیولی د کیک نو دا کیک ورته ورکوي هغه ته یې هم ورکوي دې ته یې هم ورکوي او یا د شیدو ګیلاس یې ورته ورکړي دا رواج ستاسو کې شته دا د شیدو رواج چې دی دا رواج په موږ کې شته دی دا شته دی دا بل چې تا کوم د کیک رواج دا اوس تقریبا چې دا اوسني زلمي چې دي ځوانان نو دیو شروع کړی دی خو ځینې وخت کې زمونږ عنعنات او د پښتنوي چې نه پښتنواله نه حجابوي نو ځینې خلک هغه د پښتنوالي لحاظ دغه پروګرام چې دی نه کوي خو اکثره بیا د شیدو رواج چې دی دا کیږي نو اوس دا رواج هم یعنی تقریبا 80% دی چې رواج شوی دی چې هلک زلمی د واده زلمی او دا دغه چې دی د ناوې دا سره کښېنوي او هغه د کیک پروګرام کوي کیک ورته پروګرام کوي حاجي صاحب یو بد رواج چې ما په نورو ودونو کې لیدلی دی شاید چې دلته نه اوسي یا اوسي زه نه پوهېږم بد رواج دا دی چې کله په کوم موټر کې ناوې راوستل شي او یا ورا راوړل شي هغه دپاره بیا یو چرګ وي یا چرګوړی دغه ټیر مخ ته لالی دا وینه بیا په ټیر باندې لګوي د دې لپاره چې د دې ذهن داسې جوړ دی چې په دې باندې بیا خطر نه راځي او ټکر نه راځي او بل شی نه راځي د دې د کلیوالو ذهن دغسې جوړي آیا په رښتیا هم دلته دغه شیان شته دی نه دا خو داسې دی چې د کونړ خلک خو تا ته معلوم دي چې دا یو مذهبي خلک دی او د دین سره ډېر بلد دي که نه یعنی ټول افغانستان چې دی الحمدلله موږ مسلمانان دین خلک دي خو بیا دا خلک چې دي دا لږ داسې په دې نور ولایتونو کې خلک یې ډېر دغه حسابه چې دا دغه دي مولیان خلک دی که نه دین په لحاظ دین پلوي دي نو دغه رواج چې دی د دین په لحاظ دا موږ بدعت ګڼو او دغه ښه کار نه دی چې څوک یې کوي خو دغه رواج زموږ په ټولنه کې اوس پیاله نشته دی دا په پیړۍ مخکې شوی هغه به شوی خو اوس چې دی زموږ د عمر په اندازه چې څومره دی مثلا دا رواج دلته الحمدلله تر اوسه نه دی شوی دلته خبره دې نیسم وبخئ ستاسې په کونړ کې یو کار ډېر بل کېدلو چې د واده په ورځ یا د واده نه یو ورځ مخکې دغه نښې ویشتل ډېر وو نښې به ویشتلې ان شاو به خپل هغې نښې به ویشتلې او میله به جوړه وه دا رواجونه مخکې وو که نه ما سر به اورېدلي دي دا خو پخواني رواجونه دي ما خو تا ته ویل عنعنوي رواجونه دي پخواني پخوا ډېر داسې رواجونه و چې هغه مثلا اوس نشته دی دغه رواج هم اوس فعلا زموږ په منطقه کې نشته دی شاید دا رواج اوس فعلا په دغه کې مثلا په نورستان کې یا دیوګل دره ورته وایي ناړۍ دې درو کې شاید دانګام اخرنی سر یا سرحدي ولایتو کې به شاید خو په دې کونړ په لاندې ولسوالیو کې څونه معلومات موږ لرو دغه رواجونه اوس پیاله دپاره نشته دی حاجي صاحب خپل واده دې یادېږي څومره وخت دومره وخت به نه وي شوی که نه زما په نظر چې 14-15 کاله مخکې به شوي 14-15 کاله که لږ وروسته ورشو او بېرته راشو څه فرق به کښېني نو ما خپل واده د هجرت په وخت کې کله هغه ډېر وخت شو تقریبا چې 25 کاله 30 کاله ته خبر رسېږي دا ورور مې خواته ولاړ دی ماشاءالله دا په دې بیا واده چې مې دی دویم واده مې په 15 کاله مخکې په 2021 کال کې مې کړی دی او هغه مې دویم واده بیا هغه ولني غوندې خوند پکې نه وي که نه ایکسپیرینس مور امپورټنټ دین ټریننګ نو ایکسپیرینس ډېر مهم وي په هر څه کې نو دې کې خو داسې یو دا زما ورور چې خواته ولاړ دی د پوښتنه هم ډېره داسې وه چې تاسو ته زموږ مشر ورور یې باید 2 ودونه وکړي که نه نو د دې زما ورور چې حساب روزي که زر کوئ که چل یاد کوي نو دا چې دي په هغه وخت نه رواجونه اوس سره ډېر فرق لري هغه ولني واده رواج حاجي صاحب د ولور په اړوند راسره وغږېږه چې هغه وخت کې ولور څنګه اوس څنګه دي اوس اخلي نه اخلي که اخلي دغه پیسو باندې بېرته څه کوي په خپله خور لور باندې لګوي که نه
خپل ځان ته مو خو مخلص صاحب د الله تعالی شکر ادا کوو چې زمونږ په کونړ کې دا رواج پیدا د ورور بیخي په شرعي لحاظ باندې دی او دلته نه د ناوې کور ته کم صدمه مالی رسیږي او نه دغه کور ته دا د دوه جوړښت کېږي ورور ښکاره ورور دی یو سړی راځي او تا سره د خپلوۍ دغه کوي مثلا 2 تولې 3 تولې سره کوي نور تا ته وایي چې مثلا ستا کور کې څه ضرورت هغه سامان سره وکړي نو زموږ رواج چې دی په کونړ کې دغسې دی یعنی داسې ډېر مصرف نه د پیسو لالچ چې دی دا نشته ځینې خلک پکې پیدا شي هغه په سلو کې یو کس پیدا شي خو رواج چې عام دی نو زموږ رواج هم په دغه شکل باندې دی چې دلته د پیسو د خوا نه انشاءالله کوم داسې زلمی پاتې نه دی لکه ایسته ولایتونو ماته معلوم دی زه په ټولو ولایتونو کې بلد یم چې په اوس وخت کې حاجي صاحب ډېر کار دې ته کېږي چې دا ولور بده پدیده چې ده زموږ په ټولنه کې دا له منځه یوړل شي ځکه اسلام هم دا اجازه نه ورکوي چې ولور دې واغستل شي دا د انسان خرڅون دی انسان به اشرف المخلوقات دی نو څنګه په خپله لور باندې یو څوک پیسې واخلي ډېره بده خبره ده دا خبره ما ځکه دلته یادوري وکړله وکیل صاحب چې زه په کونړ کې ډېر پاتې شوی یم د کونړ د هر رواج سره زه بلد یم ځکه دا زما خپل وطن دی او خپله خاوره مې ده زه ورته ځم او راځم نو دا ستاسې دغه انځور ما غوښتل چې ټولې نړۍ ته وښیم چې دا یې ډېر ښه رواج دی تاسې هم دغسې وکړئ چې په زوم باندې هېڅکله هم دا بوج مه اچوئ چې ته دا شی وکړه دا شی وکړه خپله ناوې ده چې په کومه جامه کې یې خوښ یې په هماغه جامه کې دې ویسي نو دا خو مخلص صاحب تا ته ما مخکې وویلې چې دلته الحمدلله دغه رواج نشته دی او نه دا ځکه چې واده او دا قصې چې دي ما خو ته ویل دا یو سنتي طریقه ده او د الله تعالی حکم دی خو دا یو ذهني بوج چې دی ټینشن چې دی دا په دې دغه کې زموږ په نانه او په دې خلکو کې دا نشته دی چې یعنی دا د الګ باندې دا بوج راشي ذهني یا په جنۍ باندې پیغله باندې دا بوج راشي ذهني چې مثلا زه به واده کېږم څنګه به کوم څنګه به نه کوم یا الګ داسې شي وبخښه یو پوښتنه مې ذهن ته راغله او ډېر مهم ځای کې ذهن ته راغله مثلا که یو زلمی واده کوي تاسې ورته په خپله خوښه دغه ځای انتخابوئ که نه هغه زلمی تاسې ته وایي او که یو خور راپاڅېږي خپل ورور ته وایي چې دا ځای زما نه دی خوښ جرګه راغلې ده بېرته جواب کړه دا اجازه خپلې خویندو ته ورکوئ تاسې مخلص صاحب دا خو یو شرعي مسله ده بالکل دا اجازه موږ ورکوو پخواني دودونه اکثره ما چې تا ته مخکې ویله ختم دي بدو کې به دې لور ورکوله په ورکوټوالي رواج داسې و چې یو ماشوم کمیس بیا وشله او دا زما شوه بدل به کېده اوس الحمدلله هغه رواجونه بالکل ختم دي بیا کونړ کې خو بیخي یعنی 90% چې دي دا ختم دي اوس څنګه چې زلمي ته حق ورکول شوی دی داسې فعل ته هم حق ورکول کېږي خپل انتخاب کوي انتخاب بالکل کولی دا شرعي مسله ده د کې کومه خبره نشته دا د قرآن او د حدیث نه ثابته مسله څنګه چې حق زلمی لري داسې حق چې دی پیغله هم لري خپل ژوند دی جوړول غواړي کوم انسان چې خوښ دی کوم نه دی خوښ بالکل جوړه بالکل په اسمانونو جوړیږي په انتخاب جوړیږي کله چې دواړه سره موافقه وي همداسې ده بیخي یوه خبره بله وکړم د مهر په باره کې که نه لکه اوس کو یو پلار راپاڅېږي د خپل لور دپاره ډېر پیسې واخلي یا ډېر سامان پې وکړي ډېر تاواني کوي که نه دې مطلب دا نه دا د خپل زوم تاواني کوي دا خپل لور تاواني کوي خو لور ژوند سبا قرضدار نه مشکل نه خاوند قرضدار نه خو لور ژوند بیا ښه تېرېږي نو دا اوس لکه مخکې چې په داسې مو 14 کال مخکې 15 کال مخکې دې باندې ډېر روپۍ اخیستل کېدې که نه که نه مخکې اوس الحمدلله چې نه منو سبا چې حالت یې نه منو ډېر لکه دومره کوي چې خپل چې لور خوشحاله روزګار کې دا راکړي هغې مصرفوي دغه خبره همدغه ده ځکه دې نه بیا آینده کې نور لکه مشکلات هم جوړېږي خو جو د لور ژوند ښه نه وي خو مور پلار سره به یې ښه نه وي خو خاوند یې تاواني او قرضدار وي خو لور به خوشحاله خو باندې کوي دا د لور لپاره لکه بس لور ته فکر وکړي هغه ته فکر وکړي ډېره مننه ښاغلی شینواری صاحب او ښاغلی سیار صاحب تاسې دواړو نه چې راسره وایي خبرې اترې مناسبه کړې ډېر زیات خوشحاله شوم وروستیو کې هغه څه چې ستا په زړه پاتې او ما پوښتلی نه غواړي چې له هېوادوالو سره شریک کړي هغه راته ووایه که څه نه وي پاتې بیا راته پیغام ووایه نو مخلص صاحب اول خو ستاسو د یوټیوب چینل نه مننه کوو چې هغه څه ډېر څه و چې زموږ د پښتانه ترې نابلده و ورسره بلد شو هغه څه چې ناخبره او خبر شو او ستاسو یوټیوب چینل چې دی ډېرو پالو کلی دی یعنې ډېر خلک یې ګوري زه خپل هم تعقیبوم زه یې ګورم په دې خاطر نو تاسو نه مننه کوو چې تاسو رالی او موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخلو پیغام دا کوو د ټول افغانستان خلکو ته د خصوصا د کونړ خلکو ته دغه پیغام لرو چې واده چې دی دا د ژوند خوشحالي ده او دا خوشحالي ټول په یووالي اتفاق او اتحاد سره وپالو او په خوښۍ سره دا خوشحالي وکړو نو دا به زموږ او ستاسو دپاره ډېر ښه او هغه حقوق چې قرآن کریم
ښځو ته ورکړي دي، نارینهو ته ورکړي دي. د نکاح په دغه باندې باید هغه موږ ټول عملي کړو. دا زموږ قانوني او شرعي وظیفه ده. ډېره زیاته مننه. بیا هم مننه کوم. خدای دې تاسو ته خیر درکړي. ډېره مننه ښاغلی شینواري کور مودان. زه یو خبره د خپل مسافرونو ته وکړم، وطن ته راشي، وطن ډېر ښایسته دی. وطن ډېر ښایسته دی. او زه ورته یم چې مسافري په بېغمۍ کړه، زه پښتانه یم په نامه دې ناسته یم. درنو لیدونکو د حاجي صاحب سیار خبرې مو واورېدلې، ډېرې مهمې خبرې وکړلې. یوه خبره چې زما ډېره خوښه شوه، دلته څنګه چې زلمي ته واک ورکړل شوی دی، حق ورکړل شوی دی، همدقسې پیغلې ته ورکړل شوی دی. دې نه زه خبر وم، خو غوښتل مې تاسې خبر کړم، ځکه دا اسلام ورته اجازه ورکړې ده چې خپلې خور نه یو ځل پوښتنه وکړه چې د پلانکي زوی ته او دغه زوی ته چې دا یې نوم دی جرګه راغلې ده، تا ورته ورکوو، خوښه دې ده که نه ده خوښه؟ هغه ته انتخاب وایي چې هو یا نه، چې اسلام اجازه ورکوي ما ته یې ولې ورنه کړو. ډېره مننه چې راسره راستئ. راځئ دا برنامه نوره مخ ته وړو، که وشو شاو سره هم غږېږو او د موسکۍ څېرې راخلو تر تاسې رسو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، دا ډېر مهم ځای دی او مهم په دې دی چې دلته خدمت کېږي او رښتینی خدمتګار بیا دی. ته راپاڅې که تاسو سره دوه درې خبرې کوم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ خیر و خیرات د الله فضل دی. خوځېږي ولې؟ نو کار لږ سخت دی، اوبه هم ګرمي دي، ته لږ لاس ووهه. نه نه زه یې نه وهم. هی یو کار نه کوو، شاوخوا ته ورځو لږ بېپازاب کړو. شاونه خو به سرمن وباسو او شاون خو موږ ته هېڅ هم دقه نه او د واده قابل هم نه و. دلته چې زه ګورم ما ته هغه له ګجرو بسواړه را یادېږي. ها هله بچه چې هلته خدمتګاره ډله لګې ده کار کې. حاجي صاحب ستا په اجازه ور به شو لږ شان دي. درنو ملګرو دا ډېر جالب انسان دی، تاسو راځئ.
خبرې سره کوم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. هی جوړې دلته راشه دغه ته ودرېږه راشه دلته راشه. دا غضب دې رب سره راوسته. څنګه یې ته؟ خیر خیرات د الله فضل دی. څنګه دی باچا څنګه دی؟ باچا هم خره بس خرچه کې لا پته نه لګي خرچه دې نه واخله خرچه دې نه خرچه راکړه کار وکړه. کار د مخکې چې وشي سنت طریقه ده. کار نه کې کنه ډېر سخت دی نیمه کې سخت دی. 5 بجو پورې کوو کار ذمہواری موږ اخیستې ده. دا نه خبره چې دا د واده نو ولې ښه زلمی دی. واده قابل خو ځکه نه دی چې غریب ماشوم هم دی چې ورته وګورم ورته کوچانو خیمه رایادېږي. شاوخوا خیمه راغلې نو شی کمزوری دی که نه داسې د عوامو د اجل راغلی ډوډۍ دا د واده قابل نه وی نور ورون ته وګورې ماشاءالله غوی په لته وایي دلته چې وګورې هېڅ هم نشي کولی. نه زه ته کمزوري ښکارم. خرچه دې نه وغواړه خرچه دې نه وغواړه. زما دا خرچه لږه راکړي پټې او کاره ته نه پېژنم خو شی جب ته وله او په دې خبرو دوکه نه کي ګوره. نه 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 زما خبره بالا در یاد شي چې کله ته جب وګورې. یو ښځې د خاوند مړو ډېرې ژړلې وایي خواښې ورته ویې ژړه مړه ته ما چوری دی زه به دا وګورم دا شی ولې ونه کړه باچا پیسې ورکړه دا روسته نه کېږي وروسته خبره نه ده نغدې ډېره خوشحاله کړو دې ته یو طرف نه ووالو دا مه کوه زه دا اوس واخلم. نه عجب کې سره نشته دی دا صحیح نه خبره. نه جب کې څه نشه بېعزتي نه ده پکار دا ما ته بدبله کړو به ما ته قبوله کړله خو آینده خیال کوه چې کله واده ته کې راتلي روجب ډکوه هو ته اوس موږ له دا د ما روپۍ د وخت روپۍ راکېم دا خو سنت طریقه نه دا سنت طریقه نه ده دا نه ده هسې دې قوانین ته وګوره مایوسه غوندې دی خفه غوندې دی. خفه په دې دی چې تاوان ډېر وشو او دا به وروسته حساب کوي وروسته به حساب کوي خارج نه راغلي دي نو او دې یو کنه ورور دی ولا بل نه دی لیدلی ماشاءالله پهلوان دی او دې چل کوي حاجي صاحب نور اړیکې ډېر صفا دی چې کله پلیټونه یا عوامو ته تکلیف ورکوي نو هغه خو ماشاءالله ګامونه هم پلن داسې لاړ شي نور وایي ورکړه زه ډېر خوشحاله شوم ډېر ښه واده دی سپین ږیري مو له راغلي هر څه ځوانان مو له راغلي الله دې خوشحاله او کامیاب لري او الله دې دا واده په خیر خیره سو ډېره مننه خوشحاله اوسې الله دې ښه لره نه خبرې ورسره کوو ته دویم واده کې که نه کې نه زما خو د یوې نه هم نفرت شو غلی یاد دی دا زما عجاب دی تراش دغه له ودرېږه دا نشي کېدلی نه د یو نه دې ولې زړه تور شوی بس زما اړه ځکه تور شوی دا باندې مرګان خو به خوشحاله چې موږ ودونه وکړل خو د خمیرې او د سوډا نه نه دي خبره واو څلور بوټه پیسې جامې غواړي داس به لړ بر شیونه غواړي دا غریب بچی کوي دا به ضرور کولی دا لکه ما ته ولې به عمل دا نه کوو نو زه تا ته دا یوه خبره کوم د واده زلمیه بدماشي به دې والې او تر هغه وخته پورې تر څو چې ما د خپل د پلار قاتلان د ځمکې وم تا ته نه رسولی څه شوې دلته راشه ډېره مننه وبخه نو وبخه چې دغه ستا ملګری دی ښه څېره دې راوستې وه بس خدای پاک ما ته دا شیان ښه لاسته راوړي هر ځای ته چې لاړ شم خپله لاسته راځي کونړ کې خو داسې نمونې ډېرې که نه کونړ خو د شازلمو وطن دی تا غوندې شازلمي پکې پیدا کېږي او دا هر څه چې وکړه دا یو خوشحالي وه یو تمثیل غوندې وکړو تر څو د ولاړو کسانو ته یو خوله مسکا ورکړي او په رښتینې معنا باندې ډېر خدمتګار انسان دی ته پوهېږې دا اوس چې کوم ځای کې ناست دی هغه لوښي چې انځل کېږي هغه ځای دی او لوښي چې څوک ګنځي هغه نو اصلي خدمتګاري نه فیشن کوي نه سټایلش کوي نه بل شی کوي صرف د خدمت هغه وي هدف یې چې خدمت وکړي لکه مخلص صاحب زم لکه د خپل واده ته به دومره نیم خوشحاله لکه ستاسو راتګ ته چې څومره خوشحاله ډېره مننه الله دې ونازوه موږ ستا په لیدو باندې ډېر خوشحاله یو هغه ارمان چې زموږ په زړه کې و تر ډېره پورې که نه چې د باچا واده به وګورو هغه ورځ اخر هم راورسېدله دوه نیم کاله مخکې چې راته ویل چې راتلونکي هفته مې واده دی هغه هم هفته ایسته بیا وغځېده حاجي صاحب مبارکۍ ته راغلی دی مریض ما الله دې صحت درکړي واده مبارک شي هم باندې تسلیم شي مننه چې خیر راغلی خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه باچا صاحب
باور دې کېږي اوس واده دی د رښتیا واده نه هغه زموږ ملګري غوندې ونه چې ومې اوس کونډه چې زه وده خو به نه یم وي خو یم نه د مراسمو نه خو به ته پته لګي چې واده دی واده خو دی خو کله کله سړی خوب کې ودونه کوي که نه هسې نه چې موږ په خوب کې ستا واده ګورو ځکه دا 2.5 کاله کېږي چې یو خبره اورو چې پاچا واده دی راتلونکي هفته دی پاچا واده دی راتلونکي هفته دی هیله اوس راورسېده یو څه مشکلات د وجې بس دا ورور هم راتله شوقلا د خارج نه ماما مو د ورور یادونه دې وکړل ورور دې راغی ورور ته ډېر خوشحاله یې که واده ته نه ورور ته ډېر خوشحاله یاستو واده ته نه یې خوشحاله واده ته هم خوشحاله یاستو خو فیصدي د کومې لوړه ده د ورور د راتګ د روزانه زم راځم مخلص اول خو تاسو مننه خوشاله اوسئ چې زموږ دعوت مو قبول کړو په خیر راغلی تا اول وطن ته په خیر راغلی خیر اوسئ مننه تاسو وطن ته پر راتګ باندې بیا د ورور واده کې شرکت کول سکون لري وطن ته راتلل د یو عجیب احساس لري او دلته زموږ دغه کلتور دغه د خلکو پښتنو سره ناسته ولاړه دا کلتور چې دی زموږ د مسافرت دا کلتور هلته نه لیدل کېږي ډېر کم احساس کېږي او په ده سره چې موږ دلته راغلو دا خلک مو کته دغه ناسته دا شیان هلته ډېر کم پیدا کېږي بیا دغه د واده مراسم او دا شیان چې دي هلته هېڅکله دومره خلک نه راجمع کېږي چې په یو ځای کښېني ډوډۍ وخوري ته لږ را خبرې لنډې کړه چې دې سره خبرې نو مننه زه خو خبرې خو اوږدې کېږي زما نه زه چې دی باچا همیشه تا ګورو ته خوشحاله یې نه داسې پریشانه غوندې راته ښکاري کیسه څه ده څه شوګیر هم کله نه د میلمانو پر راتګ به ولې خوشحاله یاستو په راتلونکي ژوند خو اندېښمن نه یې نه خدای دې نه کړي ولې خوشحاله ته زه ښه د زړه د خلاصه کیمرې ته وخانده زه دې وګورم یاره چې څومره یې وخاندې نه هم خندا نه ورځي ولې څه کیسه ده دومره سخته معامله نه ده دا ژوند دی او خدای پاک بیا ته اسانه کړي راتلونکي ژوند چې دومره ذمهواريانې نه دي دې نه سخت کارونه ممکن دي مخلص دا څه ګوره بچیان به دي شي کورنۍ به دي او په ټیم به د ډوډۍ هم تیارېږي په ټیم به د چای هم تیارېږي دا خوبیانې پکې شته دی تذکرې به راپسې څوک جوړې کړي ډېره مننه باچا خوشحاله اوسې چې وخت دې راکړ راته رښتیا وایي چې ډېر انتظار دې کړی و که لږ موږ باندې خو دې ډېر انتظار خو ډېر و داسې یو چې 2.5 کاله خو وشو او کوژدن دې څومره وخت کېده خو دا 2.5 کاله وشو که نه هماغه چې ما ته دې ویلي هماغه وخت کې کوژدنه وه بس هماغه ستاسو هغه اول ځل راتګ څه نه دی هماغه وخت کې بس کوژدم کړې وه کوژدم کړې وه ډېره مننه مبارک دی درته بیا هم الله تعالی دې د خوشحالۍ کړي دا ښادي او تا دې خدای پاک ژوندی لري کور دې ودان بس ستاسو راتګ نه ډېر زیات لږ وخانده ورته کیمرې مخه به کېږي هېڅ خبره نشته دی زړه مه خوره ډېره مننه شکله نتام کور مو ودان خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ دغه برنامه تر دې ځایه ګورئ راځئ ورځو اشپزخانې ته اشپزخانه کې به هم ډېرې کیسې وي او یو څه چې جالب و زما لپاره هغه دا دی چې په دې وروستیو کې د ګرسونانو دغه سیستم را برابر شوی دی مخکې داسې وخت و که ستاسې یاد شي چې کلیوال به راتلل دغه سیستم یې مخ ته وړلو اوس کلیوال نشته دی اوس یو ډله خدمتګاره ډله راځي او دغه سیستم خپله مخ ته وړي او ګرسونان یې خپل هغه تجربه شوي کسان یې هغه راشي او دغه سیستم مخ ته وړي څنګه دی تیار دی السلام علیکم خوب هستین جانتان جور است چند بجه خیستین ساعت 3 بجه 3 بجه و ما که آمده بودیم در اون وقتا بله شما چند بجه آمده 3 بجه همون وقت ما آمده خسته بودیم خب چطور از خواسته شدین یا نه چرا خسته شدم آمخته هستم در همه کار خدمت سکون داره بله سکون داره سکون خوشحالی آرامش بله چرا که خدمت میکنی همین که خوش میشین نی بله هر چقدر خدمت کنیم همونقدر خوش میشیم چرا بسیار زیاد تشکر این چی هستن این قابلی ازبکی هستن قابلی ازبکی هستن بله ازبکی پلاو هستن بله قابلی پلاو نیست بله شما اردوشان یک جای کردین نی شما گفتین که ازبکی قابلی هستن این خود نمیشه ما کدام جای ندیدیم همینطور است نی شما پخته کردن میتونید بله خب درنو ملګرو دا قابلی پلاو نه دی ښه دا ازبکی پلاو دی او ډېر په محنت سره پخېږي او ډېر خوندوري او ډېر جالب وي دې کې بیا خپله غوښه یې ماچولي او غوښه یې دغسې وي ویې ګورئ ورته دا د هډوکو غوښه یي ډېره خوندوره او دا بیا د دې ذایقه هم جوړوي خوند هم جوړوي او رنګ هم جوړوي ښه نو حزب الله دیګیو ته راشه نور دیګي هم درته ښیم چې بیا ونه وی چیرته حزب الله دا غوښه وګوره منځ کې پراته ده ورته نه بیادر نه
وګوره بسیار زیاد تشکر. این به چند نفر کار میکنه خدایا پاک؟ 200 نفر کار میکنه. 200 نفر؟ بله. اگر به مثل ما باشه و چند نفر کار میکنه ما یک ذره زیاد میخوریم. هر چی هم بخورین 200 نفر ادامه میده. اگر کمتر بتین 250 نفر ادامه میده. 250 نفر. بله. خب شما این پخته کرده میتونید؟ بله. خب بله. نه استاد پخته میکنه یا شما پخته میکنید؟ ولی یگان جای پروگرام باشه استاد میاد، اگر خورترک باشه ما خودم میام با شاگرد بچه‌ها. اگر ضرورت باشه با داد یک ساعت شده میتونید که پختهش کنید؟ بله ولی استادم بعد دلش میتونه که بر روان کنه، ما خودم میتونم که رفته پخته کرده میتونم. بسیار زیاد تشکر. کاتی استاد یک ذره مصاحبه میکنیم اجازه تان هستن. استاد محترم ببخشید 3 بجه آماده بودیم اگر یادتان میشه. 3 بجه شروع کردیم برنامه را تا به حال. خوب شد که این 12 بجه هستن شما را دیدم. الحمدلله ریت و ریت هستین، هیچ فرق نکردین. تایید هستیم. چرا؟ خوب هستین نی؟ شکر است. بلد هستین. ما فکر میکنیم شما بلد هستین این کارا را کردن میتونید. شما بیاین یک ذره اونجا نشان بدید اینا را. این دیگه هستن. یک تا این دیگه هم پخته کردین؟ اینا کلش اینا اصلا نمیکنی یا سی کمک وقت داره. کمک وقت داره. خب اینا میریم. استاد ما خو شما را دیدیم که اولین شما پیاز انداختین نی؟ بعد از پیاز باز چی میندازین؟ باز می گوشت میندازیم، مساله‌اش میندازیم، مواد جور میکنیم. بعد از که مواد جور شد خلال میندازیم. خلال که انداختیم میز میندازیم. میز اینا رو که انداختیم باز موادش رو تقسیم میکنیم. موادش رو که تقسیم کردیم باز حالت با دم کردن میاد. آتش رو تیز میکنیم زیرش. و برنجش میندازیم و موادش رو برابر میکنیم. باز چقدر وقت میگیره در جور کردن ایرا که شروعش میکنی تا این پخته شدن چقدر وقت میگیره؟ 2.5 ساعت 2 ساعت وقت میگیره تا که دم کاری میشه. ستا بخوخه ازبکی پلو دیر خواه ده که الده چه هغه پوخ شوی ده سنم ده قرمه کمی استاری خوخی؟ دوالم زمان خوخیگه زکه خلق خوخیه کنه. خلق خوخی؟ خلق که چی شای خوخیه؟ هغه شای زمان خوخته. بالکل ډیره مننه. اوس تا ډوډۍ خوړلې سر چه دی اوس کوم؟ سر چه اسکلې می دو. استاد تاسو خو فکر کوم چې ازبک یاست کنه؟ ازبک خو زمونږ د افغانستان یو معزز قوم دی، درون قوم دی، سنگین قوم دی. الله تعالی دې په دې هیواد کې ازبک، تاجک، پښتون د زمانه هر څوک چې خدای پاک دې په امن کې لري زمونږ ورونه استي. ستاسو د ودونو او زمونږ د ودونو څه فرق شته؟ بله خو فرق شته. دردری بگون اگه به شما نه مشکل نشته. راحت تر میاد. خود چی فرق داره؟ این مناظره ما شما میبینین؟ بله. اونجا چی فرق می باشه؟ این فرق شمی است می شهر اطراف یک ذره فرق میکنه. نی باز شهر شمی سیستم است. باز اطرافش یک ذره فرق میکنه که قورمه و چیزا نمی باشه، گارسن نداره. پس ساده می قابلی را پخته میکنه. می برنج ازبکی که شما میگین اصل نامش از یکی است قابلی است. باز ازبکی شما دادین نام؟ بله اصلا اینجا مشهور کی است؟ مشرقت این طرفا کی است؟ خب مشهور در ازبکی است. خب اصلی نام از این کی است؟ قابلی است. خب بسیار زیاد تشکر. اینجا خو شما میبینین که ولور نمیگیره و یک بار میره با جنگ و ناویره میاره نی بعد از اون نان میته. اونجا در ازبک چه رقم میشه؟ بس اونجا مختلف است. یک جای ولور میگیره گب در جورامتشان است. خب جورامت فکر نمیکنین که ولور خوب چیز نیستن؟ چرا بس ولور ای تو ولور میگیره که دمی خود خانواده دمی دختر مصرف میکنه. خب بسیار زیاد تشکر. خب خوش شدیم که ایتان صحبت کردیم. در این ماینه خوب نیستن، خداوند تعالی کنه که شما فهمیده باشین. بسیار زیاد تشکر. مشکل نیست، خیر بودیم. نامتان چی بود؟ فضل احمد. فضل احمد. بسیار زیاد تشکر. ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې را سره وئ. که مو یاد شي په 3 بجو مو خپرونه همدې کې پیل کړې وه. د ورځې 12 بجې دي په همدې ځای پای ته رسو. زه محراب ګل مخلص او همدارنګه زما تکړه ملګری حزب الله کوچی امیري نوم چې اخر نو بستا ورته یو ځل دمه کې لکه ما چې وکړله. په همدې ځای درنه اجازه اخلو تر هغه چې له یوې نوې خپرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو. تاسې ټول په لایزال څښتن تعالی سپارو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه محراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې.